هاتي ورجانا د وروزدي ورځې او شپې وي چې د آخرې لاس ورځې را ورسېدې نو کلیوالو یوه سلیمان خېل ته وویل چې دا وار به ته اعتکاف ته ورلوېږې. سلیمان خېل یوه ورځ بدنۍ په لاس کې راووت او داسې یې کوي چې د وروڼو یې له چا سره غال و. د ده ټیکه نه وشوه، بالاجي ته ور وخوت، ور نارې یې کړې: او د کوڅۍ زامنو، دا دلته راولئ، حاجت یې راولئ چې سوکان ورکړم، لغتې ورکړم، اتې دی نه سمېږي، دی بې سم کړم، دلته یې راولئ، زر یې راولئ، جومات یې راولئ.